صحابه کرام چې د جهاد مایندونی نه لړاو کړی دي او په کوم ځای صحابه شهیدون شوي دي په غزو شي قبرونه جوړ شوي دي د احد مایندون وګوره هغه شهیدون شاختی د بدر مایندون وګوره په غزو شي شهیدون شاختی د یمامه مایندون وګوره د 600 روایت مختلف دي 500 600 700 یا 1200 را روایت دي د جسم را دي دا ټول چې کوم شهیدون شوي دي په هغه مایندون شاخ شوي دي یو طرف تا قبرستان د بل طرف تا بومیون شه روډ دا د صحابه کرام عزتمند د مرګ نه بعد زندگی بندے نظارو او د رب کائنات ته روزي کولې و جذبه پسینا شوا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د عشق چې کیمه انګاره و د دې پسینا شه ګار مې و دې دغه تا نه قتل چې مې زندگی د ختمه شي د الله رسول په اخري وخت چې کله الله رسول اخري وخت بیمار لا د مسیلمه کذاب فتنار چې غشلاو د نبوت دعوی وکړه ولا رسول ته خاطرونو چې زه په دغه نبوت شه الله تو سره شریک کړای او دا پلان کې حدود باندې دیره تو دالز الله رسول ته خبر ډیر زیر ور کړاو دغه الله رسول د زندگی د اخري سانسینه یو دا حالات تر جوړ شول د الله رسول د وفات نه بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله وخت خلیفہ جوړ شو اول چې کله د خلافت باغ سمبول کړي به دغه مرتدین او دغه فتنه د جړ نه د ریاستل خلاف د جنگ اعلان وکړ د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پالیسی داوا چې جنگ ته او جهاد ته ود بدری صحابه نه استل حافظون و نه استل عالمون و نه استل اکابر صحابه کرام و نه استل دا وزون سره پته کول او دغه فتنه خلاف ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د بدری صحابه کرام دی استل اعلان وکړه دا وزي او اکبرین صحابه کرام د عمر رضی الله تعالی عنہ ورر زید بن خطاب رضی الله تعالی عنہ هغه په معرکه شهید شو د اکبر صحابه وټو هغه مایندون ته استلی سالر سو صرف د قران حافظون وی انچ سالر حافظون جوړ شي مرته د سما خړې پګړی په باندې کوي د یمامه په مایندون شه سالر سو د قران حافظون شهیدون پروتي ټوکړه ټوکړه امر عظیمه معرکه شو یدو او د صحابه کرام په زړه شه اخراتو زندگی کسی لوڑا داشی خوچ رب ناراض نہیں و آخرت میں بخوری نہیں صحابہ کرام کیما معارکہ چی شویت د خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پا کامان شے دغ مسیلمہ خلاف د صحابہ کرام تعداد کے تو بیلی کلی دی 13,000 یا 23,000 رسر غلی دی و د مسیلمہ قذاب سر چکیم فوج ہوا 40,000 یا 1 لاکھ رسر روایات غلی دی وکلا چې به مایندون جوړ شو الله تعالی چاته کامیابی ورکړل هغه ته ورکړل چې چا په سینا شه هدف الله او دا آخرت زندگی بندے نظر وو چې کله خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام ور رسول مسیلمه ته پته ولګیدل چې صحابه خالد بن ولید روغلل هغه شپ زور او شور سره تیاری وکړه دغه و بوغیچا و حدیقه الرحمن نومي پیښو حدیقه الرحمن ورسته حدیقه الموت نه جوړ شله دغه حدیقه نه دغه بوغیچو د کیلینا دغه نه بارتا صوفینا جوړ کړل د جنگ د پورا 40,000 با مصلا فواجی مخه تکیز کړل او صحابه کرام دغه سره ټاکر روغای او دا سے زبردست ټاکر روغای چې صحابه کرام الله رب العالمین صحابه کرام ته فتح ورکړلا او دغه خلق په تراپا باندې برید وو کو دغه ته شکاست ملاو شو صحابه بیا ورسته پښه پسې دي دی کیله ته ونن نوتل دروازه په ځون پښه باندې کړي صحابه کرام بیا په باندې بدل دي اخر شي صحابي مشوره دا ورکړه چې کچېره یو کاس پچاسه پیش بندے ودارېږي او په ډال شي یو کاس ورون سی او دیره کیله ته د خندق ته اور چیک کی وای ټیپ وای وا جنگ یاو کیو کیلا اخلص کی سیک ته یور دي دور ته چې زتا یور یو او به دغه غوند وکړل کیله ته
اور ووښتېد خدای په خپله بیان کوي چې زه کله په مځکه لګېدل ده وایي چې مسیلمه شاخ په وکړو چې د ناپوتی نه شي وایي چې مو باندې چې کیم د تیرې ګزارینه وشول نه ګزارینه د تیرې راغل وایي چې مو په ډال باندې د هغې مزاحمت شریک وایي چې د هغې مې زخمي شله وایي چې جنګ ما کو و دروازې ته مې ځون یا رسو وایي چې اوس ډېر زخمي و په دې حال شي نیکه سونې نه سرینا کټ کړو دروازې ته ورسېدو دروازه یې خلاصه کړه خو چې دروازه یې خلاصوله بیا خو صحابه کرام په ګډ شول او به یو زبردست ټکر راغی خالد بن ولید د لرې ځای نه نیزه سامه کړله وویل چې او د الله دښمنه په دغه مسیلمه باندې ګزار وکړو اخ د خپل سپیونه مخې ته شلاو لګېدل بیا دی پات شو وحشي چې د امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ قاتل د صحابي د الله ایمان ور کړه ده د امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ چې چا شهید کړو دغه نوم وحشي ده هغه دغه جنگ ته تلو مسلمانو دی وی چې مو هغه نظر سره رخصتي وه او مو ویل چې د دغې نیزې الله رسول تر د دغې نیزې د وجې نه دنیا نه تله د شهادت په مرتبه رسېدله ده دغې کفراوې زه دا ادا کوم چې دا بدبخته وې په مړاو دغه نیزه ورته سمه کړله او به یې ګزار په وکړو هغه نیزه د مسیلمه کذاب په سینه ننوتله او په زوی شی ډېر کړ مسیلمه کذاب په دې وخت عمر 150 سال عمر یو د نبی علیه السلام په باباجي نه مخکې دی پیدا شو د نبی علیه السلام په باباجي نه مخکې دی پیدا نتیجه سره وتله 21,000 کسون د مسیلمه کذاب هغه مردود شول او په هغه میندون شه پرېوتل او صحابه کرام 1200 رسا روایت ترسیده کسون شهیدون شل او په هغه میندون شه شاخ شل مو د خبره مقصود دا ده د واقع او د تاریخ بیانول د مو مقصود نه دی چا پسې ناشه چې الله او رسول او آخرت وي هغه د دغه د پر خپل سر باندې تیر وي چې سر مې د قربان شي دا 1200 کم او بیش مسلمان صحابه کرام په وخت د مدینه منورې نه راوتلي په 100 کیلومتر دی مزال سرنګ کړای په بیا واپسی خپل کې ریته شو یې نه دو دغه شي چې د کیم شي اهمیت وي دغه د پورا سا جان مال وخت هر څه قربان کول انسان د پورا څه وکای نه عزتمند مو ته خپل ځون ته نظر وکي چې مو ته د رب کائنات حکم پر کول د پورا په وجود باندې معاملې تکلیف برداشت کای یا د حرام نه د بچ کول د پورا چې حرام نه او د ګناه د وجه نه پاتش د نفس باندې میش شاش دای کنه دای په مې کمزوري دو به دغه کمزوري علاج پچاردا کنی الله رب العالمین و دغه کمزوری په واجب باندې بدترین حالات په دغه امت باندې راولي بدترین حالات عزت مند عالمون دغه چا پکې ریشه الله جوړای عالم دغه چا پکې ریشه الله جوړای چې اهمیت خوې د پسینا شنه د قران او د حدیث چې اهمیت خوې د قبر او د آخرت چې الله تعالی درېدل دي او چې دا نه به دغه پکې ریشه الله تعالی الله رب العالمین علمون حافظون نه جوړای د قران د الله تعالی پیغه عظیم انعامات شدا چې دا به طلب خلق ته الله رب العالمین نو ورکای چاشه چې طلبي او دغه د پر هر څه قربانایو مایندون تروزی بل پاک ته انتخابو کې چې دغه نه د عالم جوړ شي دغه نه د حافظ جوړ شي انا چې کیمه بچی ته الله تعالی دا علم ورک او د کیم په دې باندې دغه نن میشتو سره جمع شوی دا یو مجلس قائم شو دا د دخشي اهمیت په سیناشه پلوریا اهمیت ګون چې دا د آخرت ته پر ایواز اخرات او میریا غنلا او په دا باندې خرچ یا کو او د اخوري کولا الله رب العالمین هغه سرمایا ور کړلا کني کړه ور داسې عزتمند دا خالد علم د پورا مثال نه د هر دین چاره د پورا دا مثال دا چې کله د دین اهمیت وی در پښه به دین د پورا قرباني کول ساو